څلور مهم او تازه خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. اول خبر، د کرونا وبا لپاره د یوناني درملو جوړونکی او تازه مشهوره شوی طبیب حکیم الکوزی نن پخواني ولسمشر حمید کرزي ته ورغلی و او له نوموړي یې مرسته غوښتې ده تر څو حکومت په ځانګړې توګه روغتیا وزارت د ده جوړه شوي درملو ته بیرته د ویش او نوموړي ته د فعالیت اجازه ورکړي. خو روغتیا وزارت وایي چې دغه درمل تر څېړنې لاندې نیولې دي او ژر به یې پایلې د رسنیو له لارې له ولس سره شریکې کړي. دوهم خبر، روغتیا وزارت خبرداری ورکړې ده او ویلي دي چې په ټول هیواد کې ځانګړې توګه په کابل کې د کرونا وبا په ډیره چټکۍ سره د خپرېدا په حالات کې ده. وزارت وایي کابل روغتونونو کې د ناروغانو د بستر پاتې خالي کټونه په ډکېدو دي او د سلګونه تنه د نوي روغتیایي کارکوونکو د استخدام لپاره اعلانونه هم کړي دي. وزارت پر هیوادوالو غږ کړی ده چې د روغتیا وزارت سپارښتنې د جدي په پام کې ونیسي. دریم خبر، ملي امنیت شورا وایي هیله لري چې د طالب زندانیانو په خوشي کولو سره په هیواد کې روان تاوتریخوالی راکم شي. د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر ویان جاوید فیصل له رسنیو سره په خبرو کې ویلي په تیرو 2 ورځو کې د طالبانو 210 کسه بندیان خوشي شوي دي او 290 کسه نور به د حکومت له زندانونو څخه خوشي کیږي. د فیصل په خبره له دې کار موخه دا ده چې د سولې په برخه کې چټکتیا رامنځته شي، تاوتریخوالی کم شي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. طالبانو هم پرون د افغان حکومت 2 بندیان خوشي کړي وو. څلورم خبر، په ټولنیزو رسنیو کې د خپاره شویو معلوماتو له مخې کرونا وبا له امله یوازې نن کابل کې دغه 4 تنه مخور مشران وفات شوي دي. قومي مشر حاجي شیر محمد خان، مشهور کاري حاج احمد شاه، قومي مشر سید محمد هوتک او د شمس لندن اکاډمي مشر شمس الحق شمس هم وفات شوي دي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.